آی یوسف مخی آی د ټولو ښکلو سر طالبه آی یوسف مخی آی د ټولو ښکلو سر طالبه کاږه واږه باڼه د مشال نظر طالبه حسن پرسته ښکلا ستا کړي دا پتا دایره حسن پرسته ښکلا ستا کړي د پتا دایره خمارو سترګو کې د پروت دی عجاب اثر طالبه دا پروګرام په دې برخه کې دا رئیس ارکان دا شهید مولا نیک محمد رهبر زیناست دی قاری صاحب محمد رهبر ته په ډېر درنښت بلنه ورکوو چې دریځ خواته تشریف راوړي او د مجلس غزارو ته خپله عالمانه وینا اظهار کړي. قاری صاحب محمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وشوق من درود شریف وایي. د هر څه نه وړاندې راغلو ښاغلو مېلمنو مشرانو علماء کرامو مجاهدینو ته د عقاید و جهان امام المجاهدین صلی الله علیه وسلم هغه بهترینه تحفه پیش کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو ملګرو ته مجاهدینو ته بالخصوص کمانډر صاحب ته د دې عظیمې خوشحالۍ ډېر زیاته مبارکي وایم او د هغه کورنۍ ته د هغه خاندان ته الله تعالی دې په موږ او تاسو همیشه دپاره دغسې خوشحالۍ او دغسې د خوښیو دوران راولي چې همیشه دپاره دغسې په خوشحالۍ کې سره یو ځای کېږو. نو د علما کرامو په مخامخ بیان کولو دا خو ډېر سخت کار دی. یو څو خبرو ته راجګ شومه نو موضوع خو د خوشحالۍ ده، خو الحمدلله دغه یو څه موده کېږي چې موږ او تاسو په خوشحالیو کې یو. الله تعالی دومره یو عظیم نظام په افغانستان کې راوستو، ټوله نړۍ په ګونډو کړه، ټول کفار په ګونډو کړل، ټولې دسیسې ورته شنډې کړلې. الله په سنګر او په منبر او په دفتر په درې وړو کې موږ او تاسو کامیاب کړو. الله داسې یو عظیم نظام راوستو. چونکې دا موضوع خو د دې نه لږ بدل هم ده، خو یو څو خبرې کوم. دغلته د ولس خلک هم راغلي دي. مجاهدینو ته ولس ټولو خلکو ته کومه پرزونه چې الله تعالی په موږ او تاسو باندې کړې ده، کوم وخت چې الله تعالی په موږ او تاسو باندې راوستی دی، دا ګورئ موږ او تاسو دلته نن هم د خوشحالۍ په یو محفل کې راټول یو. د دغې قدرداني وکئ، په دغې د الله تعالی شکر ادا کړئ، ځکه چې داسې یو عظیم نظام الله تعالی امارت اسلامي قایم کړي چې د چا په خیال او په سوچ او په فکر کې نه راتلله چې د جلال آباد ښار په زړه کې به مونږ او تاسو بیا داسې یو محفل جوړ کړو، داسې خوشحالي به ونمانځو، مجاهدین به یې ګلان به یې. دا بیخي په خیال او په سوچ او په فکر یو طرف ټکنالوژي وه، بل طرف د هغوی شیطاني رسنۍ وي، بل طرف د ټولې دنیا غرور او تکبر و، خو بل طرف د خوارکي طالبانو. نو د چا به دا ګمان کې راغلی وی چې دا به بیا داسې یو نظام قایمېږي او دلته به افغانستان فتح کېږي او دا کفار به ټول تښتي، په دومره ملکونه به تښتي. نو د الله تعالی په مدد او نصرت باندې دا هر څه وشو. د الله تعالی شکر ادا کوو. قسم مې د په ربي که مونږ چېرته د الله تعالی دغه شکر ادا کړې دا نظام به قایم وي، او که چېرته مونږ په دغې ته سپک نظره شو بیا به د دغې ورځ ارمان پسې ډېر کلونه تېر کړو. بیا به مونږ او تاسو ډېر ارمان وکړو چې ای کاش یو څه په لاس راغلي خو مونږ د لاسه ورکړل. نو زه وایم د کاش نه په دې دا ډېره بهتره چې اوس د دغې قدرداني وکړو. طالب ولس ته اوږه ورکړي، ولس طالب ته لاس ورکړي، همدغسې مشران په کشرانو باندې شفقت وکړي، کشران د مشرانو اطاعت وکړي، په خپلو کې سره اتفاق او اتحاد وساتي. کشره طبقه هم اتفاق او اتحاد وساتي او مشران هم په خپلو کې اتفاق او اتحاد وساتي. مونږ به د خارجي دشمنانو نه هیڅکله مات نه شو. که دا ټوله دنیا هم چې څه رقم ته مخالفت کې ولاړه وه، که داسې نور هم دومره دنیا ورسره ودرېږي، انشاءالله چې مونږ نه ماتېږو. د الله په نصرت درته دا خبره کوم چې مونږ نه ماتېږو. خو یوه خبر درته کوم، که د داخل نه مونږ کې مشکل پیدا شو نو د مونږ ماتېدل ډېر په اسانۍ وي.
ډیر په اسانۍ به وي خو الله دې هغه ورځ نه راولي. الله دې بیا افغانان د نورو په در باندې نه مجبوره کوي. کوم افغانان ورونه چې اوس هم په نورو منطقو کې دي زه دا اطمینان ورکوم دوی دې راشي خپل وطن ته. انشاءالله د رزق وعده الله کړې دی، امن وعده هم همدغسې په اسلام کې ده او په اسلامي نظام کې ده. صحیح ده، یو څه مشکلات به وي ځکه ټوله نړۍ هم زموږ په مخالفت کې دسیسې جوړوي. یو څه مشکلات به وي خو انشاءالله ډېر زر دا حل کېدونکي دي. که وکتل شي امارت چې کومې پروژې کوم کارونه کومې آبادۍ شروع کړي دا په تاریخ کې په افغانستان کې نه وي شروع. خپل وطن د سمسورولو دپاره مجاهدین، علما، عوام، مشران، کشران ټول باید متوجه شو دي ته. اول په ځانونو کې اصلاحات راولو، اول په خپلو صفونو کې اصلاحات راولو، اول په خپلو نیتونو سوچونو فکرونو کې اصلاحات راولو، پس د هغې نه بیا د نور وطن سمسورول شروع کړو. انشاءالله څومره ښایسته کارونه روان دي. نو د ما هیله، آرزو، د ما خواهش، د ما عرض د ټولو نه دا دی، د کشرانو مشرانو نه دا دی چې باید د الله تعالی په دغه راکړي نظام باندې د الله تعالی شکر ادا کړو. شپه ورځ په سجدو الله تعالی ته ودرېږو. یو په شکر الفاظ باندې نه کېږي چې ولا شکر دی بس داسې وشو. شپه ورځ باید د دغه وطن په خدمت کې الله تعالی ته وزر وکړو، زارۍ وکړو، سوال وکړو او الله تعالی نه د وطن د سوکالۍ دپاره ډېر څه وغواړو او الله تعالی ته دا شکر ادا کړو بار بار چې الله په موږ د یو عظیم نظام لورولی دی، امن دی، اسلام دی، آبادی روانه ده او یو مشکل نشته الحمدلله. نو د ټولو نه دا خواهش کوم چې د دغه وطن په سمسورولو کې ټول خپله ونډه واخلئ. نو وخت هم ناوخته دی او نه غواړم چې څوک په تکلیف شي. الله تعالی دې ډېر خیر دې خوشحاله اوسئ.